له کندهار څخه ملي ټیمونو ته انتخاب شوي لوبغاړي وستایل شول. د کندهار ولایت سپورت او بدني روزنې ریاست له لوري د باسکتبال، وزنبردارۍ، اتلانتیک، وشو، کراټه، قوت الرزمي، کرکټ بورډ، فوټسال او فوټبال فدراسیونونو هغه لوبغاړي چې له اړوندو فدراسیونونو څخه ملي لوبډلو ته انتخاب شوي وو وستایل شول. په هغه مراسمو کې چې په همدې اړوند د کندهار جمنازیوم کې جوړ شوي وو، ویناوالو په خپل وار سره په کندهار کې د اسلامي امارت د چارواکو هغه څه چې په دې ولایت کې ځوانانو ته د سپورت په برخه کې د لا پرمختګ په مخه کړي وستایلې. ویناوالو د اسلامي امارت پر راتګ سره کندهار کې د سپورت په برخه کې پرمختګونه بې ساري وبلل او زیاته کړه په تیر یو کال کې د سپورت د ډګر د ځوانانو د ښه تشویق له امله ډیری کندهاري ځوانان وتوانېدل چې ملي ټیمونو ته لار پیدا کړي. واقعا د زړه له تله خوشحاله یم چې په یو داسې پروګرام کې برخه اخلم چې همیشه دغه زموږ یو ارزو وه چې موږ به د کندهار څخه دغسې ویاړلي دغسې قهرمانان ولرو چې هغه دغسې په مجموعه کې لکه دغسې په سالون کې راټول سي او د مقامات د خوا څخه تقدیر سي، ځکه دا زموږ نوی نسل به هم دغه هلې ځلې کوي. که چیرې موږ دغسې مقام ته ورسېږو موږ به هم دغسې تقدیرېږو چې موږ به ټول خپلې هلې ځلې کوو، لاسته راوړنې به لرو، انشاءالله ورزشکاران به روزو او همداسې غونډې به جوړوو. اوس تقریبا 50 کسه ورزشکاران دي، په آینده کې به انشاءالله موږ تاسې 100 کسه په زلهاو ورزشکاران ولرو. د کندهار د سپورت او بدني روزنې رئیس محمود آقا بشر له ملي رادیو تلویزیون سره د مرکې په ترڅ کې د ډول غونډو جوړول سپورت ته د ځوانانو د تشویق په برخه کې ګټور وبلل او زیاته کړه د کندهار د سپورت او بدني روزنې ریاست سپورت ته د کندهاري ځوانانو د لا تشویق په مخه ځانګړي پلانونه په پام کې لري. دا غونډه د هغه ورزشکارانو پر برابر مو ترسره کړل چې د بعضو رشتو یعنې اته رشتې نه رشتې وي چې ورزشکاران یې د افغانستان ملي ټیم ته انتخاب شوي دي او د هغه ټیم عضویت لري. هغه د کندهار د هرې رشتې څخه تقریبا داسې ستا د یوې رشتې څخه 2 ورزشکاران ستا، د بلې رشتې لکه باسکټبال چې یو څه وخت تر مخې د 12 ولایتو ترمنځ سیالي ترسره شوې، په هغه کې د کندهار د باسکټبال فدراسیون 3 مقام ترلاسه کړي په ټول افغانستان کې. یعنې د هغې رشتې څخه د هغه فدراسیون څخه 6 کسه د افغانستان ملي ټیم ته انتخاب شول، ډېر ښه ورزشکاران وو. او پاتې شول د نورې رشتې چې دي په هغو کې مختلف 2 کسه، 3 کسه، 15 کسه، یعنې د وزنبردارۍ په فدراسیون کې 9 کسه ملي ټیم ته انتخاب شول، د افغانستان ملي ټیم ته انتخاب شول. د مراسمو په پای کې هغه لوبغاړي چې په خپلو اړوندو رشتو کې له ځانه وړتیا ښودلې وه او ملي ټیمونو ته یې لاره پیدا کړې وه د سپورت او بدني روزنې د ریاست له لوري په ستاینلیکونو او سوغاتونو وویاړل شول.